سلامونه او احترامات په دې هیله چې روغ جوړ به یاست او د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. دا د یو ځل بیا د ټکنیکل اثر چینل څخه او په وعدې سره سم تاسو ته یو ویډیو جوړوم چې څنګه کولی شو چې AI باندې ځان ته ویډیو جوړه کړو د خپل عکس څخه. لکه څنګه چې دغه زما ویډیو ګورئ د سکرین په برخه کې مې پرېښې ده. په دې طریقې سره څنګه کولی شو چې خپله ځان ته ویډیو جوړه کړو. ملګرو تاسو ته طریقو ښیم، دې څخه مخکې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو ژر ورسیږي. راځئ چې طریقه درته وښیم. ملګرو لومړی به تاسو راشئ او چټ جي پي ټي به را ډاونلوډ کړئ ځان ته. چټ جي پي ټي یو اپلیکیشن دی، دا به ګوګل پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن دی چې را ډاونلوډ مو کړئ ملګرو، دې کې به خپل اکاونټ خلاص کړئ او ورته داخل به شئ. دلته به تاسو یو عکس ورته دغې ځای نه ولېږئ، یو خپل عکس به ورته ولېږئ او تاسو به ورته ووایئ چې دې څخه ماته یو څه جوړ کړه، ستاسو خوښه ده چې کومه دریشي ور اچوئ، کومې جامې خپله انتخاب به ورته وکړئ. هماغه طریقه باندې عکس هم چې کله ورته ولېږه هغې څخه به عکس تاسو ولېږئ ملګرو. په دې طریقې سره تاسو اوس ګورئ زه یو عکس ورته لېږمه. دغه دی ما یو عکس ورته ولېږه، زه ورته لیکم دلته چې داسې عکس جوړ کړه چې افغانستان د کرکټ دریشي یې اغوستې وي. ګورئ ملګرو دغه څه کار تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، په دغې برخه به کلیک واخلئ، تاسو ورته سیڼ به کړئ وبایلږئ. ګوره اوس ماته څه کار دغه برخه کې وایي چې انتظار وکړه عکس جوړوي. ملګرو دغه دی موږ ته یې عکس جوړ کړه، څومره ښایسته عکس یې راته جوړ کړه. د همغې عکس څخه یو زبردست عکس راته جوړ کړه، کټ مټ همغسې دی، هېڅ توپیر پکې نشته دی. نو کله چې دا عکس جوړ کړه تاسو دا به خپل دغه ته کاپي کړئ. کله مو چې دا کاپي کړئ ملګرو را به شئ بېرته اپلیکیشن مو د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن ملګرو دا ګورئ را به شئ پلی سټور ته او دغه اپلیکیشن به د پلی سټور څخه تاسو را ډاونلوډ کړئ. ډب دغه نوم باندې اپلیکیشن دی ملګرو، تاسو پرې دلته راشئ او دا به سرچ کړئ. کله مو چې سرچ کړئ لومړي سرچ کې چې دی دغه اپلیکیشن تاسو ته راوړي، همدا اپلیکیشن به تاسو سره ډاونلوډ کړئ. دا چې ما سره شته ما ډاونلوډ کړی دی، زه به همدې ځای نه ډایرکټ اوپن شم ورته. ګورئ ملګرو دې کې به تاسو راشئ او چې کله لومړی را خلاص کړئ تاسو ته به دغه صفحه راخلاص شي. دغه پلس اپشن به کلیک واخلئ. کله مو چې د پلس اپشن کلیک واخیست تاسو ته دغه رقم صفحه راوړي، تاسو به په دغې لومړی عکس باندې کلیک واخلئ. تاسو چې کله عکس باندې کلیک واخیستو را به سئ تاسو ته به ګالرۍ ته رانه باسي. ګالرۍ کې به هغه عکس انتخاب کړئ چې تاسو چټ جي پي ټي باندې جوړ کړی دی. دا عکس زه انتخابوم. ګورئ ملګرو زما عکس دلته صفحې ته راځي، دغه دی زما عکس دغې صفحې ته راغی. اوس به زه ملګرو په دغې عکس باندې څنګه خبرې وکړم. نو کله چې صفحې ته عکس راوستو را به شئ په دغې نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. تاسو د نیکسټ ګورئ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله تاسو نیکسټ باندې کلیک واخیسته تاسو دغسې اډ ان اډیو په دغې برخه باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې باندې کلیک واخلئ. دې کې ملګرو ډېرې اپشن دي، آی او ایس دی، دا چې دی ریکارډ دی، دا چې دی اباوټ آډیو فایل دی او دا چې دی ویډیو فایل دی. کوم چې تاسو ملګرو راخلئ هر یو نه چې راخلئ دې سره دا خبرې ثبت کېږي. زه راځم او که تاسو تیرې ثبت کړي په دغې برخه به کلیک وکړئ. تاسو تیرې وایس مې ثبت کړي په دې برخه به کلیک واخلئ. که غواړئ چې تازه خبرې ورسره وکړئ همدې ځای کې نو په دې ریکارډ باندې به کلیک واخلئ. ګوره زه په ریکارډ کلیک اخلم، دې کې 3 منټه وایس کېږي، 3 منټو نه ډېر نه کوي. په دې به کلیک واخلئ. ګوره کله مو چې ثبت کړه را به شئ په دغې ډن باندې به کلیک واخلئ.
ګورئ زمونږ چې شو وایس چې دی ثبت شو سره تاسو کولی شئ ډیلیټ یې بیرته هم کړئ که غلط شوي یاست دغه ځای څخه ډیلیټ کړئ بل وایس بیرته ورسره په همغې طریقې باندې ثبت کړئ اوس به راشئ په دې باندې به کلیک تاسو واخلئ ملګرو اوس دلته یوه خطرې راکړل شوه ماته دا خطرې د څه دپاره ده دا د دې دپاره ده چې تاسو ویډیوګانې پول شوي دي تاسو نشئ کولی چې نورې ویډیوګانې جوړې کړئ نو څنګه بیرته تاسو کولی شئ په همدې اپلیکیشن کې چې ویډیوګانې پول وي هم ویډیو جوړه کړئ را به شئ یوه طریقه درته بله وښیم بیرته بیک شئ د دې څخه را به شئ او په دغې پروفایل باندې به کلیک واخلئ چې باندې پروفایل باندې چې کله کلیک واخیسته نو را به شئ دغې برخې ته سټارټ برخې ته واچ ان ایډي په دې باندې مو چې کلیک واخیسته دلته تاسو ته یو پرې ویډیوګانې راځي اعلانات راځي کله چې تاسو دوه اعلانات وګورئ تاسو ته یې ویډیو په درکوي زه به راشم دا اعلانات به وګورم ښه دوستانو ما اعلانات ولیدل تاسو به اعلانات په پوره توګه ګورئ کټ کوئ به نه کله چې پای ته رسېدی به یې کټ کوئ نو بیرته به راشئ او همغې باندې کلیک وکړئ تاسو ته همغه که غواړئ چې هغه بیرته ختم کړئ نو په کینسل کلیک وکړئ کومه ویډیو چې دوی ورته جوړه کړې کنې کنټینو باندې کلیک وکړئ بیرته به راشئ او همدې باندې بیرته کلیک واخلئ ګورئ ملګرو ستاسو ویډیو اوس ثبت کېږي دې ځای کې ګورئ دې ځای کې چې دی پروسس پر روان دی دا ثبت کېږي اوس ما ځکه ثبت شو چې ما اعلانات ولیده که تاسو ته ویډیو نه درکول نو تاسو بیا هلته ځئ اعلانات به ګورئ ښه دوستانو زما ویډیو چې دا ریډي شو اوس به راشئ تاسو څه به وکړئ که ډیلیټ کوئ دې څخه به ډیلیټ کړئ کنې دې څخه به ډاونلوډ کړئ را به شئ او دې برخې به تاسو ویډیو انتخاب کړئ په ډن به کلیک واخلئ ستاسې ویډیو به ګالرۍ ته اوس لاړه شي بیا به ګالرۍ کې ګورئ چې ثبت شوی او که نه زما ویډیو ګالرۍ ته راځه اوس راځم ګالرۍ کې ګورم ښه ملګرو چې دلته راغلی ګوره دغه بر سر کې ویډیو ده زه تاسو ته پلی کوم که غواړئ چې د افغانستان د کرکټ له تازه معلوماتو خوند واخلئ نو زموږ صفحه در سره لایک او فالو کړئ ملګرو که ویډیو مو خوښ وي نو زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ په څنګ کې بیل نکل باندې هم کلیک کړئ تر څو زما هر نوی ویډیو پر تاسو زر در ورسیږي په کمنټ کې به زما د ټلګرام چینل هم وي او واتساپ ګروپ هم جوین کړئ تر بیا ښې چارې د الله په امان